زما او ستا په ژوند کې د دعا ډېر زورور رول دی. زما او ستا په ژوند کې د دعا یو ډېر لوی دخل دی. که سړی دعا وکړي الله پاک په ډېرو مصیبتو دی بچاو ساتي. دا یقیني خبره ده، دا پخه خبره ده او دا بالکل دا د کاڼي کرښه ده. صحیح شو؟ دعاګانې به وایو، دعاګانې به وایو. او کله کله یو سړی دعا ونه وایي بیا نقصان تاوان چې دی هغه رسیږي، نقصان هم رسیږي، تاوان چې دی هغه هم رسیږي. اوس هغه یو روایت کې راځي، علامه کمال الدین دمیری را نقل کړي دي، حضرت ابو درده رضی الله تعالی عنہ یوه منځه درلوده. چې منځ یې درلوده نو بیا یو ورځ دې منځ پوښتنه ځینې وکړه، زما په تا سر نه خلاصېږي، ستا ته له کومه جنس څخه یې، ته څه شی یې، ته پیری یې، ته ملایکه یې، ته انسان یې؟ هغه ویل ولې ستا رقم انسان یې؟ ولې؟ هغه ویل نن څلوېښتمه ده چې ما تا ته زهر درکول، د 40 ورځو څه زه تا ته زهر درکوم په تا هېڅ نه کېږي، نو زه حیرانه یم چې ته څنګه انسان یې. ده ورته ویل زه خو دعا وایم، زه هغه دعا کوم چې هغه اسم اعظم هم پکې شته، بلکې اسم اعظم دی. هغه ویل کومه دعا؟ هغه ویل دا دعا ښکاره دعا چې ما ورته وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دغه دعا زه هر وخت وایم بیا ما ته تاوان و نقصان و ضرر نه رسېږي. صحیح سلو؟ اوس خبره دا دی یو سړی به وایي چې یاره ما دعاوې ډېرې ویلې دي خو بس بیا نه 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 نه، دا خبره نه ده. ما ته چې ډاکټر لره ولاړ شو دوا راکړي، په دا اول خوراک ما ورته کېږو، په اوله نسخه ما ورته کېږو، یا داسې ضروري نه ده چې تا دعا وویله بس ودې ویل ټول مشکلات به لرې کېږي. دا دعا یقین غواړي، یقین. یقین به پر الله لرې، پر دعا لرې چې الله پاک ما بچاوي. خالد بن ولید په باره کې نه راځي چې چا ورته ویل داسې داسې خبرې کوي زه به زار درکړم. هغه ویل زار څه کیسه لري، ولې راکوې زار؟ ویل زه دې په وژنم په زار. ویل کومه دي زار؟ دغه دې راسره دي، ترې راوکاږه. چې راویښل زار یې پر سر پورته کړو، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا چې ویل زار یې وچښل، چې وچښل بس دغسې ودرېدې، لږ خشه خوله ورباندې راله چې څومره ګرم و څومره زهر و. بس الحمدلله ویل زه دعا وایم، زما پر الله یقین دی، زما پر الله یقین دی. داسې یقین پیدا که بیا به مشکل نه وي، بیا به پریشانی نه وي. او که دا یقین نو بیا به سره د سلو دعاګانو ما ورته کډې ته لویږو. هغه یو روایت کې راځي یو صحابي په کور کې ناست دی، چې ناست دی ول یو غل رالی. غل چې رالی په کور کې خو نه شی می نه و، صحابه کرام خو د غریبۍ ژوند خو خیر دغه وخت غله خو نو دغه شي دغونه شی په کار و بالاخ به نه و په کار. رالی دغه شان مینې سره ټول کو، لنډم لنډې چین جوړه که غوټې جوړه که روان سو. کوروالا غږ پر وکړي چې سړی که کور خې ټوله لوټ کړي. ول پروا نه لري، پروا نه لري، پروا نه لري. نو دغه چې کوم دغه غله دا د کور شان سره وتړل روان سو. دی چې ولاړې دروازې ته ورسېد، دروازه یې خلاصوله. نو دروازه چې خلاصه که دا غوټه راپورته کړه، چې راپورته کړه دروازه بنده سوله. د بیا غوټه کښېښول په یوه لاس کېدله نه، چې کښېښوله بیا یې دروازه خلاصه کړه هغه بیا بنده سوله. آخر دا غل مجبوره سو دا غوټه د لې پرېښول، خالد ځان یې وایست. ښځې پوښتنه وکړه چې خیر خو به یې سره کم کیسه پیښه سوله. ول ما دعا ویلې ده، د الله رسول فرمایي تی دعاګانې وکړي الله به د کور حفاظت کوي. نو ما دعا ویلې وه او دا سړی به راجز ما د کوره به شان غلا کوي، نو زما دعا خو د غسې سوله. نو چې شولو لویه خبره ده یقین. ولا الله دې یقین کامل را نصیب کړي پر خپل وحدانیت، پر خپل قدرت، پر خپل لویي، پر خپل عظمت، د خپل هغه لوی چې د الله حق دی د هغه یقین دی الله پاک را نصیب کړي. دعوت تبلیغ والا وایي د غیرو لویی له ځانه له زړه ایستل، د یوه رب لویي و زړه ته اچول، دې ته ایمان، دې ته اسلام وایي. الله پاک دې زموږ د زړو څخه د مخلوق لویي وباسي، الله پاک دې خپل لویي زموږ زړه ته راواچي، زموږ زړه دې الله له خپل لویي راډک کړي. صحیح سلو؟ نو الله پاک دې موږ ته د رښتیا و یقینونه را نصیب کړي.
الله پاک ته هغه یقین نصیب کړي چې هغه محمد رسول الله مبارک ته ملاو شوی وو هغه د پیغمبر علیه السلام صحابه ته ملاو شوی وو هغه اولیاء او مشایخ او بزرګانو ته ملاو شوی هغه قطب او غوث ته ملاو شوی الله پاک ته داسې یقینونه راکړي الله پاک دې داسې یقینونه مشتي تر نصیب کې خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقه را نصیب کې الله دې پر دې تور مشتمر ګرا کې چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول